بسم الله الرحمن الرحیم. یو ځل بیا هم غږیږو پر ډیلي بایاس باندې. لکه موږ غالبا څو لیکچرې پر همدې باندې اخیستې وي چې موږ څنګه ځان ته ډیلي بایاس کلیر کولی سو. نو بیا هم باندې غږیږو او ځان ته کلیر کوو. د هغې څخه وروسته که چیرې انشاءالله ویډیو زیات اوږده نه سول نو په اخري کې به پر سایکلوژي باندې هم لږ څه ډېر وغږیږو، ځکه زیاتره مشکلات چې موږ ته پیښیږي په خپل استراتیژۍ کې یا په خپلو ماډلونو کې هغه تر ډېره وخته پورې پر سایکلوژي باندې. نو راځو ډیلي بایاس ته. ډېر وخت ته چې کله مارکیټ ته کښېنې ته په دوه زړه کې چې د مارکیټ اوس بای ځي که سیل ځي، تا ته هم د بای اپورچونټي برابرېږي هم د سیل اپورچونټي درته برابرېږي. که څه هم موږ پر ډیلي بایاس باندې غږېدلي یو، خو بیا هم تا ته دا مسئلې شته چې د مارکیټ هغه روان اوس و کوم سایډ ته دی او زه باید کوم سایډ ته کښېنم. صحیح ده؟ نو نن پر هغه باندې غږېږو چې ته ریل حرکات زموږ سره به کوم سایډ ته کېږي. جانې موږ په 2022 منټورشپ کې موږ لږ څه ډېر غږېدلي وو. که چېرې ته هغه منټورشپ کې تللی وي او تا ته یاد وي، موږ څنګه بحث کړی وو د 2022 منټورشپ کې. موږ ویلی وو چې د MSS څخه وروسته یعنې موږ هغه FG ته ترجیح ورکوله، خو دلته بیا زموږ سره MSS هم پکښې شرط دی. یعنې څنګه؟ اوس مثال خبر ده لومړنی دلته زه تا ته یو څو مثالونه درته درکړم، وروسته بیا ولاړ شو چارټ ته. مثلا مارکیټ زموږ سره په یو ډایرکشن کې روان دی داسې ګډوډ، ځکه دا د الګوریتم حرکتونه دي. نو تا ته اوس نه در معلومېږي چې زه اوس کوم سایډ ته کښېنم، څنګه وکړم. کنفیوز یې که نه؟ بلکل یې په دې ډول حرکتونو کې. اوس په دې ډول حرکتونو کې به ستا فوکس وي پر مارکیټ سټرکچرشپ باندې. دا هم زموږ سره ډېر کومک کولی شي تر یو حده پورې. ځینې وخت اوس مثلا ځینې وخت داسې راشي چې مارکیټ دلته سټرکچرشپ درته وکړي مګر هغه فیک وي. اوس فیک او ریل سټرکچرشپ او د هغې څخه وروسته د مارکیټ روانه موږ بیا په دغه باندې ځان ته معلومولی سو. زموږ سره مختلفې طریقې شته چې موږ پر هغه باندې خپل ځان ته هغه ډیلي بایاس معلوم کړو. نو غالبا موږ څو لیکچرې پر همدې باندې اخلو. اساسي مشکل تر اوسه پورې چې مثلا تا ته پیښیږي په مارکیټ کې هغه همدا دی چې تا ته خپل روان نه در معلومېږي. نو نن به پر هغه باندې بحث وکړو. ته به لومړنی کوښښ وکړې چې M15 ټایمفریم به یوز کوې د خپل ځان لپاره. د چیز لپاره؟ د MSS لپاره. M15 ټایمفریم ته د ځان سره کاروې چې ته ځان ته هغه بایاس باندې معلوم کړې. اوس مثلا ته په هایر ټایمفریم کې ناست یې، مثال H4 زه راخلاص کړم. H4 د هلکه جات. په دې هلکه جاتو کې به ته داسې کوې چې اوس مثلا دلته تا ته اوس نه در معلومېږي چې د مارکیټ روان دغه ډایرکشن ته را روان دی، یا دی په دغه هلکه جاتو کې دی. ته نور دا فکر کوي چې مارکیټ نور لوړ پسې ځي مګر هغه لاندې راځي. یو خو زموږ سره لیکویډیټیانې دي چې ته پر لیکویډیټي باندې فکر کوې، او د هغې څخه وروسته به ته بیا به ته داسې کوې چې د ځان سره به 15 منټه ټایم فریم یوز کوې، ځان ته به ګورې. او زموږ سره دغه MSS چې دی دا د 15 منټه M15 یا 15 منټه په پښتو کې به درته وایم 15 منټه ټایم فریم به ته د ځان سره یوز کوې، او د ځان ته به ګورې چې کوم صحیح MSS و ریل MSS و برابر و. بیا به ته د هغه څخه وروسته خپل ځان ته هغه بایاس معلوموي چې زه تر ډېره وخته پورې دلته زه و بای ته کښېنم یا وسیل ته کښېنم، زما سره به دغه لیکویډیټي مثال خبره دا لیکویډیټي به زما سره څه شي ټارګیټ وي. اوس په دې هلکه جاتو کې ته بای ته ناست یې مګر هغه د نور در باندې راځي سیل ته نه. نو په همدې خاطر باندې بیا موږ ځو هغه 2022 منټورشپ ته، او د هغه څخه وروسته ځان ته په ډیلي بایاس په هغه باندې هم کلیر کوو. مختلفې طریقې شته، مختلفې طریقې به موږ استفاده کوو چې کومه طریقه بیا تا ته صحیح کار کوي ته به بیا هغه استفاده کوې. صحیح ده؟ اوس مثال خبره ده مارکیټ په دې هلکه جاتو کې دی، او شرط پکښې دا دی چې مارکیټ باید په پیډیاري کې په څه شي کې په پیډیاري کې. زه صرف دلته تا ته څو اګزامپل در کوم چې ته اوس به ته دا وایې چې مثلا دا
زور چارټ دی ته په دې باندې کار کوې دا خو څوک باندې کولی شي بلکل همداسې دي خو اوس نو نوی چارټ لایف انټري چې زه کله تا ته تشریح کوم نو خو بیا ډېر وخت نیسي ویډیو باندې ډېر زیات ورته کېږي نو مجبور یو چې موږ د زړو ټایم فرېمونو څخه کار اخلو دا زموږ سره بریکر دی دی که نه دی بریکر هم دی آرډر بلاک هم دی دا زموږ سره فیډ ایریا ده مثال خبره یا که چیرې دلته بیخي هېڅ مثال ورنه کړو ځکه ته به وایې چې دا خو اسانه کار دی ته به داسې کوې جانې امیر صاحب چې کله مارکیټ ستا سره په یو ډایرکشن کې روان و صحیح ده ته به داسې کوې چې کله دلته ستا سره ایم ایس ایس کېږي په دې علاقه جاتو کې به ته آرډر بلاک ګورې اف ای جي به ګورې او د اف ای جي څخه به وروسته ته بریکر بلاک هم ورسره ګورې بریکر بلاک چې دی هم ورسره وکتې نو بیا به تا ته دغه ښه کنفیوز شي چې زما ډایرکشن تر یو وخته پورې بای دی تر دغه لیکویډیټي پورې بای دی بیا ته په هغه باندې پوره ورځ هم ځان ته معلومولی شې هغه سیشن هم ځان ته پکښې معلومولی شې صحیح ده نور دې ډېر سر نه سره در ګرځوم داسې نه چې بیا هغه ویډیو در باندې اوږده شي در باندې وغږېږي چې دا اوس څومره ډېرې بې معنا خبرې کوي بې معنا خبرې نه کوو جان مهمه خبرې کوو که چېرته په دې علاقه جاتو کې وګورې مارکیټ پر دغه ناحیه کې سټرکچرشپ در سره کړی دی د 15 منټه د 15 منټه زه ځکه استفاده کوم چې ځکه مې انتخاب کړی دی چې د 15 منټه ټایم فریم ایم ایس ایس تر ډېره وخته پورې هغه صحیح ځي اوس د 15 منټه ته وګوره 15 منټ کې مې موږ ګورو هغه ډېر وخت ټرټل سوپ یې کړی بیا سټاپ درته والی یا صحیح برابر نه د 15 منټه ته د ډېر وخته پورې هغه ریل وي نو موږ هغه څه استفاده کوو چې هغه ریل وي ریل ډاټا موږ استفاده کوو ته په خپل هم کولی شې چې دا په مارکیټ کې اپلای کړې او اپلای کوې او ګورې بیا که چیرې غلط و بیا ته بلکل کولی شې چې ما ته ووایې چې یاره جي دا کومه طریقه چې سره وښود دا په مارکیټ کې کار نه کوي بیا زه ملامت یم ډېر وخت داسې کوي چې خیر هغه به راځو بیا په سایکلوژي کې سره غږېږو زموږ سره سټرکچرشپ وسو سټرکچرشپ چې کله زموږ سره وسو دا څنګه وسو ولې وسو ځکه دلته زموږ سره په د اچ پاور په انشاءالله د اچ پاور یعنې په فیډیاري کې وو دغه علاقه جات وه دلته زموږ سره څه شته آی سی ټي ګرایفول آی سی ټي ګرایفول ایم ایس ان آر والا دې ته فکر کوم ای یا وی ماډل ورته وایي دلته زموږ سره آی سی ټي ګرایفول جوړېږي د آی سی ټي په ترو باندې مارکیټ په دې علاقه جات کې ټایپ دلته زموږ سره په 15 منټه کې ایم ایس ایس وسو کله چې ستا سره په 15 منټه کې ایم ایس ایس وسو ته یو ډایرکشن ته ناست وې مثلا ته سیل ته ناست وې ستا سره په 15 منټه کې سټرکچرشپ وسو نور به ستا په فکر کې دی چې مارکیټ نور بیا ریورزل کېږي هغه نور ځي لاندې بخښه بای ځي ځکه ته سیل ته ناست وې که چیرې بیا ته بای ته ناست وې او مارکیټ ستا ته په 15 منټه کې سټرکچرشپ درته درکړي واضح نو بیا به ته په دې باندې باور یې چې مارکیټ نور چپټېږي چې کله د زموږ سره سټرکچرشپ وکړي او زموږ سره دغه علاقه جات ټارګېټ وي لیکویډیټي ته به ځان ته خپلې لیکویډیټیانې مارکوې لکه تېره شپه ما ستا سره پر زموږ د واټساپ هغه کوم چینل چې دی ما تا ته پر هغه باندې یو عکس اپلوډ کړي تېره شپه تقریبا د شپې څو بجې وې پر دغه علاقه باندې که چېرته فکر وکړې دلته فکر پر وکړه دلته زموږ سره چې سوی دی ایم ایس ایس سوی دی که نه دی سوی دی اوس ګوره دلته مې ایم ایس ایس سوی دی مګر نو خدای بیا باوري نه دی صحیح نه دی دا ځکه نه دی چې دلته زموږ سره لیکویډیټي پنډینګ ده ایم ایس ایس باید چې یو فیډیاري ته سوی دی فیډیاري څخه وروسته بیا هغه ایم ایس ایس د اعتبار غواړي هر سورګلې شاګل نه هغه ده شاړګان صاحب خبره هر سورګلې چې دغه
رسولګل شاګل نه یار زموږ خو د متلونه ونه دي زده خو بیا هم کوشش کوو پر دغه علاقه جاده باندې مارکیټ و پر دې علاقه باندې و فکر کوم او پر همدې علاقه باندې و هغه څخه وروسته حرکت کړی دی که نه دی کړی ځکه دا ایم ایس ایس چې دی دا زموږ سره ریل دی هغه ځکه ریل دی چې مارکیټ یا ناستاک ایم ان کیو دا لیکویډیټي زموږ سره واخیستل د هغې څخه وروسته تی پي جي ته ټیپ دلته زموږ سره د ایم ایس ایس راکړي ایم ایس ایس د 15 منټه ده تر ډېره وخته پورې باوري د 15 منټه ده مثلا باوري نه دی هغه تر ډېره وخته پورې ته کوشش وکړه چې کوچني ټایم فرېمونه بیخي استفاده کوې نه پر دې علاقه باندې ورسره انټرست ده بیا کوشش وکړه چې ته په ورځ کې یا کلن د ځان سره یو ځلې هایر ټایم فریم ګورې چې په هایر ټایم فریم کې زموږ سره کومې معاملې شروع دي باید زه وکړم څه په هایر ټایم فریم باندې موږ غږېدلو چې د هایر ټایم فریم څخه څنګه تر کوچني ټایم فریم پورې ته راځې ځان ته کلیر کوې صحیح ده د ناستا کړبند موږ غږېدلي وو په تیر چپټر کې موږ ویډیو چې مو ریکارډ کړې وه بیا به د هغه داسې کوم کلاس نه واخیستې هغه ځکه چې څه ناڅه مصروفیتونه وه نو پر دغه علاقه باندې ناسته کوو انشاءالله پر دغه علاقه ځکه ډېر وخت کېږي هغه ویډیو مې هېر ده چې پر دغه علاقه په دغه جریان کې دی و موږ دغه ساعت ټارګېټ کړی و نو دی د هغه نه څخه دوباره بېرته لاندې راغلی د بریکر بلاک ته ټیپ اګین نو دا زموږ سره هغه بای سایډ لیکویډیټي ټارګېټ کېږي ځکه یې دومره وخت ونیوي ځکه چې زموږ سره اس پی ایکس 500 ال ټایم های اخیستی دی نو په همدې خاطر باندې بیا څه نه څه مشکلات راځي او بل موږ ویلو چې د سایکالوژي اړوند به هم غږېږو جانې تر ډېره وخته پورې اوس زه چې ډېر ټریډران وینم ډېر ملګري وینم ډېر یاران دوستان وینم هغوی ستراتیژیانې چینجي را چینجي ماډلونه چینجي را چینجي یو ورځ پر یوه ستراتیژي باندې اخته یې بله ورځ پر بله باندې اخته یې یو ورځ یو لاره تعقیبوي بله ورځ بله لاره تعقیبوي او ډېر ملګرو ټریډینګ پرېښی دی تر ډېره وخته پورې هغه ځکه چې دوی ته صحیح لاره نه ور معلومېږي دوی پر صحیح لاره باندې ځي نه ته چې 2 ورځې سر پر سر باندې تاوان وکړې 2 ورځې په 3مه ورځ د خپلې ستراتیژي څخه هم زړه تور سوی وي او خپل د ماډل څخه دې هم زړه تور سوی دی یا زړه دې ځینې تور سي بیا چې تا ته هر څوک هر څه درته وایي بیا ته په هغه باندې پسې که څوک درته وایي چې راسه سیارچې ته سیارچې ته ورسره ځې که څوک درته وایي چې راسه اس ام سي ته بېرته اس ام سي ته ورسره ځې چې د څه شي نوم درته واخلې ته په هغه باندې پسې ځکه تا خو لاس کړی دی ستا سټاپونه لګېدلي دي یعنې په مارکیټ کې سټاپ لګېدل دا د مارکیټ یوه برخه ده یعنې دا هېڅ امکان نه لري چې ته دې ضرر ونه کړې که چېرې ته سر پر سر په پروفیټ کې روان سر پر سر ګټه کړې نو بیا خو معامله ورانه شوله هغه ځکه چې په تا کې به یو قسم ته غرور پیدا شي لکه چې انسان چې کله یو های لیول ته ورسېږي داسې یو دم بیا په هغه کې غرور پیدا کېږي نو کله چې په تا کې غرور پیدا شو نو بیا خو معامله ورانه شوه نو په دې خاطر به ته ضرر هم کوې ضرر به هم کوې د هغه څخه وروسته به ګټه هم کوې هم به ګټه کوې هم به تاوان کوې خو ګټه به دومره کوې تاوان به دومره کوې چې تر ګټې لږ یعنې ګټه 2 برابره تاوان 1 برابر ځکه د مارکیټ د حصو څخه یو حصه ده ستراتیژي دې بدلاوه من ته چې پر هره ستراتیژي باندې اخته یې پر هغه باندې کار کوه سټاپ دې پکښې وخوړئ باور وکړئ جانې چې ما په 2 هفتې باندې هم داسې وختونه راغلي دي چې په 2 هفتې باندې زما ټیپې نه ده لګېدلې په 2 نیمې هفتې زما ټیپې نه ده لګېدلې زما ملګري په ما باندې خبر دي هغه ډېر کم ملګري زه لرم هغه په ما باندې خبر دي زما په 2 هفتې باندې هم ټیپې نه وه لګېدلې نو دا خو د دې معنا نه لري چې زما ستراتیژي دې غلطه وي او زه دې د خپلې ستراتیژۍ څخه واوړم زه دې بلې ستراتیژۍ ته روان یم ته یو ځل وګوره چې غلطي په ما کې ده که زما په ستراتیژي کې ده غلطي اوس په چا کې ده
زه باید اوس وکړم څه، زه باید پر کومه لاره باندې روان سم. زه ملامت یم که زما جانب مقابل ملامت دی، چې ملامتیا په تا کې او ته ګوته بل چاته نیسې نو دا خو بېانصافي سوله، نو ته به بېانصافي کوې نه. که چېرې دې ستراتیژي غلطه وه نو بیا بلکل کولی شې چې چینج او که چېرې نه وه نو بیا به نه چینجېږي. او د هغې څخه وروسته د ډېرو پیسو د ګټلو کوښښ مه کوه په یو دم. په تاسو کې ډېر ملګري زه وینم چې هغوی چې کله ټریډینګ د شروع کړي هلته د دوی هغه ذهنیت ورته چینج ورته بدل سي. مثال غټ غټ سوچونه کوي او د غټو غټو پیسو د ګټلو خواهش کوي چې زه باید ډېرې پیسې وګټم، ډېرې پیسې زه باید ولرم. او جانې پیسې ګټل اسانه نه دي، پیسې ګټل ډېر سخت دي، خو دا ګټلو او بایلل یا ترلاسه کول دا به خپله طریقه لري. چاته پیسې ګټل ډېر اسانه سي او چاته بیا د ژوند تر پایه پورې همدومره سختې وي. په هر کاروبار کې، په هر معاملې کې په اوایلو کې پیسې ګټل ډېر مشکل دي. نو په همدې خاطر باندې په اوایلو کې د ډېرو ډېر غټ غټ سوچونه مه وینه چې زه باید دا وکړم، زه باید ډېرې پیسې وګټم، د ورځې زه باید $100 $200 یا $1000 زه باید وګټم. $100 $200 مې د هغو چا دپاره مثال درکړي چې هغوی مارکېټ ته نه وي راغلي. په اوایلو کې ته کوښښ وکړه چې لږ پیسې وګټې په کافي اندازه سره، صرف په خپل د ورځې یا که د ورځې برابریږم نو مشکل نشته، د ورځې ګټم په هفته کې لږ څه اندازه وګټه، بیا کرار همداسې مخې ته پسې ځه. او د هغه څخه وروسته بیا دا کار وکړه چې د ځان لپاره د یو صحیح ماډل انتخاب کړه، صحیح لاره انتخاب کړه، پر هغه باندې ځه مخې ته. په مارکیټ کې مختلف ستراتیژي سته، مختلف خلک سته، تا ته به مختلف خلک مختلفې نظریه درکوي. په هر چا پسې به ګورې نه چې یاره د پلانکۍ زما ملګري نن سبا والا ډېرې پیسې ګټي، ډېر ښه ټیپیان یې ایښ کېږي، زه ولې دومره ناکامه یم. زما یو ملګری و، نوم بیا نه اخلم، هغه تقریبا داسې یو څه موده مخکې میسج راته وکړي، وایي زما ملګري تر ما نالایقه دي، تر ما لږ وخت هم کېږي په مارکیټ کې، هغه نن $100 ګټلي دي او زه مایس پیسې نه دي ګټلي. دا څنګه بېانصافي ده؟ نو ما ډېر ټریډونه واخیستل او ما څوم فکر کوم $100 رایاده کړل، کې $10 رایاده کړل. وایي دومره تاوان مې وکړ، ځکه د افغانستان خلک دي نو غټ اکاونټونه نه وي، لږ کوچني اکاونټونه وي، هغه څه پیسې چې دوی لري هغه مارکیټ ته راوړي. نو نورو ته ګوري، وایي زما ملګري تر ما نالایقه دی مګر بیا یې هم ډېرې پیسې وګټلې، ما هم د هغه څخه ما هم کوښښ کوي چې په مارکیټ کې ډېرې پیسې وګټم، خو دومره تاوان مې وکړ. باور وکړه چې ډېر درد مې ورته راغلی، هغه میسج چې بیخي جواب ونه کوه. نو ته د نورو خلکو سره ځان مه کمپیر کوه چې پلانکي یا زما ملګري ډېرې پیسې وګټلې، زه هم باید چې وګټم. دا زما ملګري تر ما نالایقه دی، تر ما یې لږ وخت کېږي په مارکیټ کې کار کړی دی، هغه ډېرې پیسې ګټي، زه ولې دومره نه ګټم، زه هم باید دومره پیسې وګټم. ستا ملګري به یو شاټ والی، یو چکه بیا والی، هغه ته به څه یو بخت یاري ورسره کړي، لکه نن څومره وګټلې شاید سبا تر هغه ډبل لاس وکړي، نو بیا به هغه څنګه یې؟ ته نورو ته مه ګوره، ته دې پر خپل ځان باندې کار وکړه. یا پلانکې زما ملګري هغه ته 1:5 یا 1:6 دومره ورته میلاویږي په یوه انټري کې، ما ته 1:1 1:2 ټوله نه میلاویږي. دا څنګه انصاف دی؟ زه چینجېږم د خپلې ستراتیژۍ څخه. جانې ته نورو ته مه ګوره، ته دې پر خپل ځان باندې کار وکړه، ته دې خپل سیټ اپ د ځان لپاره برابر کړه، خپل ماډل یې د ځان لپاره برابر کړه، پر خپل ځان یې کار وکړه. ته نور څه کوې؟ ستا په زندګۍ کې ستا سره هېڅوک هم شریک نه دي. شریک دي؟ نه. ته چې هر څومره تاوان وکړې، ستا ملګري ستا سره هغه ستا تاوان وړي؟ نه. ستا یاران دوستان قریبان شناخته ستا سره هغه تاوان وړي؟ نه. تاوان ستا خپل دی.
نو دا لږ څه ډېرې خبرې به د سایکالوژي اړوند مې درته وکړه دي او کوښښ وکړه او د هغه څخه وروسته دغه کوم ماډل چې مو درته وایي ځکه ډېر راباندې وغږېدلو چې بیا ویډیو ډېره زیاته اوږده کېږي او د افغانستان انټرنېټونه دي چې بیا په ډېره مشکله سره ته باور وکړه جان چې دغه هر ویډیو زه اپلوډوم ډېر وخت زه د شپې د خوا اپلوډوم ځکه هغه وخت انسان یو څه فارغ هم او دغه د کچا کوي نو بیا دومره وخت ونیسي چې ډېری وخت د شپې پر تر 3 بجو پورې ورته ویښ یم چې یوه ویډیو نه اپلوډېږي دومره کمزور انټرنېټ او دومره ګډوډه کیسه ده چې سر مو نه په خلاصېږي سیم کارت بدل که وای فای وګوره بیا هم هغه مشکلات وي خیر نو دا خو د ژوند حالتونه خامخا پکښې راځي نو انشاءالله د ناستک څخه به ورسره ډېره وخت پرې توقع د بای هم بیا هم لرو او باقي انشاءالله گپ شپ بیا په نیکسټ ویډیو کې لګو until next time الله پامان